د ټاپي پروژې په اړه تازه او زبردست خبر راغی. قزاق ګاز شرکت له ټاپي پروژې سره د یوځای کېدو په اړه خبرې پیل کړې. سلام ستړي مشئ د نن پلس چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی تازه خو ډیر زیات اهم خبر ته. د قزاقستان د انرژۍ وزارت وایي چې قزاق ګاز له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند ګاز نللیکې پروژې سره د یوځای کېدو په اړه خبرې اترې پیل کړي دي. د یاد وزارت چارواکو انټرفاکس اژانس ته وویل چې د قزاق ګاز او د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن ګاز ترمنځ خبرې روانې دي. دا چې په خبرو اترو کې بوخت اړخونه دریم اړخ ته د معلوماتو افشا کولو اجازه نه لري، نو جزئیات یې څرګند نه دي. ترکمن ګاز د ټاپي نلیکه کې د 15 سلنې لوړې ونډې شریک دی. د قزاقستان د انرژۍ مرستیال وزیر یرلان اکجانوف د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د قزاقستان افغانستان په سوداګریز فورم کې وویل چې قزاقستان د ټاپي ګاز نلیکې د غځولو لپاره د ونډو په اړه خبرې کوي. نوموړي وویل چې که یوه قزاقي کمپنۍ ونډه واخلي، نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګاز سکتور کې د همکاریو لپاره نوي فرصتونه راوټوکوي. د ټاپي نلیکه 1314 کیلومتره اوږدوالی لري چې 214 کیلومتره په ترکمنستان، 240 کیلومتره په افغانستان او 826 کیلومتره په پاکستان کې غځېږي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د دې نلیکې 6 کیلومتره کار بشپړ شوی دی. دغه پروژه د دې لپاره طرح شوې چې د ترکمنستان له سویلي کانګلینش سیمې نه هر کال 33 میلیارده مکعب متره ګاز د هرات، کندهار، کویټې او ملتان له لارې پاکستان او دغسې د هند فاضلکا ښار ته ولېږدوي. د پروژې مدیریت ټاپي پایپ لاین شرکت لیمیټډ کنسورټیم ته سپارل شوی چې ترکمن ګاز پکې 15 سلنه ونډه لري. په دې پروژه کې افغان ګاز کارپوریشن، د پاکستان انټرسټیټ ګاز سیسټمونه او د هند ګایل هر یو 15 سلنه ونډه لري. د نلیکې ټولیز لګښت 10 میلیارده ډالره اټکل شوی.